منگ د بیبی فاطمه د حیا تاریخ کتلې ده د پرتوک په کپړه دویمه کپړه ته وکړي و چا ورته وویل دا ولې وایي چې زما د پرتوک په کپړه باندې د غیر نارینه نظرونه لګي ته د هغې نه زیاته ښایسته یې ستا مقام د هغې نه زیات اوچت دی هغې وصیت کړی وایي زما جنازه به د شپې اوچته وي د مرګ نه مخکې هغې غسل وکړو ویې لامبل پاکې جامې واچولې خپلې خادمې ته یې وویل وایي چې علي راشي که نه ورته ووایه ښه ورته ووایه چې ما غسل هم کړی چې ګوره ماله څوک ګوتې رانه وړي زما دا اوږه هم څوک ښکاره نه کړي او زما جنازه چې اوچتېږي په دې به داسې جنګله ولګوئ چې زما د مړ وجود هم چاته پته ونه لګي ته ولې نه پوهېږې ته به د سړي غوندې مونځ نه کوې غوږونو له به ګوتې نه وړې داسې به کوې د سړي غوندې رکوع به نه کوې ته به صفا مروه کې منډې نه وهې هغسې سجده به د سړي غوندې نه کوې د هغه غوندې قاعده به نه کوې کفن کې ستا کپړې سیوا دي ستا د حیا فکر دی ته چې قبر ته کوزېږې خلک څادرې تاو کړي چې ستا په مړ وجود باندې هم د چا نظر ونه لګي ای رب کائنات په قبر کې دننه په کفن کې هم ستا سر تور نه مني زه خو په چغو چغو ستړی شم یو ورځ به ستا دا مخ ګونجې منجې شي ته چې د پردي دوکاندار مخې ته کولاو مخ ناسته یې زه خفه کېږم به ته تکلیف میلاویږي ځکه ما د خولا سودا خدیجة الکبرا زندگی کتلې ده ما د رابعه بصري زندگی کتلې ده بکوه که نن ستا په وجه باندې دین ته نقصان دی اسلام ته نقصان دی نو واپس شي یو ټیک ټاکره جینۍ مړه شوه اوس دا نور صاحبان راځي او ویډیوګانې کوي وایي د دې دا ناچګانې مه ګورئ ځکه چې هغې ته په قبر کې تکلیف رسي نو چې ته دومره پوهېږې چې په قبر کې به تکلیف وي نو مه کوئ که نه نور به څومره خپل الله خفه کوئ نور به څومره محمد رسول الله خفه کوئ نور به څومره د دې دین او اسلام مخالفت کوئ د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي زه به په دې منبر ناست یم که ټیم مې برابر شو دلته به لاندې راوغورځېږم تاسو به راله لاس او خپې مه کوئ هله څه چل پې وشو وظن انه الفراق اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون کله چې د رب د طرف نه فیصله راله بس خبره ختم داسې به دې خپله معاشره کې نظر واچوئ وګورئ چاته به تکلیف وي روجه ده د چا به د روجه ماتي وس نه کېږي د چا به د پیشمني وس نه کېږي داسې خلک به وي چې هغوی به خپلو بچو له د دې اختر دپاره جامې نه یې اغوستي پیزار به یې نه یې اغوستي ای زه وایم الله دې یو پلارم خپل بچي ته دومره ملامته مه راولي چې دا بچی ورته وایي بابا جانه ماله جامې والا ماله پیزار والا او دې جیب ته وګوري او جیب ورله اجازت نه ورکوي دا ډېر سخت وخت دی د یو بل اوښکې وچول زده کوي انشاءالله رب العالمین به د رحم فیصلې رالیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار روان دی ځنګل کې ابۍ ماشومان را جمع کړي دي وږي دي نهر دي هسې دیګی په اور باندې ایښی دی ابۍ جاړي او شکایت کوي چې حضرت عمر زمونږ د حال نه ځان نه خبرې د عمر به ګریواني زما به لاسي حضرت عمر ورغی ورته په ژړا شو وایي ابۍ حضرت عمر ته ستا د دردونو تکلیفونو څه پته ده ابۍ ورته وایي چې هغه ځان نه خبرې هغه ته پته نشته بیا مشري څه شي لکئ چې موږ باندې دومره سختې تېرېږي که نن ته په بنګلو کې ناستې
او قسمه قسمه طعامونه درته پراته دي، نو دومره یاد ساته محمد رسول الله سرور کائنات وی چې ته کامل مسلمان نشي کېدی من جنبه کبدن جائعا چې ستا په ګاونډ کې ګاونډي نه هارود شه. अपने लिए जीते हो औरों के लिए जीना सीख, पुलों पे चलने वाले जरा कांटों पे चलना सीख. ځان د پاره خور سړی پوهېږي که نه. حضرت عمر را منډې کړلې او بوجۍ ډکه کړله د بیت المال نه او د خوراک څښاک سامان یې پکې واچو. حضرت اسلم صحابي دی، وایي ما ته وایي دا بوجۍ را په شا کا. وایي ما ورته وایي امیر المؤمنین دا بوجۍ به زه ویسم. وایي ما ته داسې په غصه باندې وکتل چې په ورځ د حشر به زما بوج ویسې، زما بوج به ویسې. وایي ما ورته وی چې نشم وړی. وایي بوجۍ راته په شا کړې ده، روان دی. فاروق اعظم امیر المؤمنین هغوی له اور بل که، هلته دیګی تیار که، هغوی له خوراک تیار کو، ماشومانو ته یې راواچولو. هغه ماشومان وږي وو که نه، هغوی هغه تالي ته راټول شو، په زوره زوره لګیا دي او هغه خوراک کوي. حضرت عمر امیر المؤمنین فاروق اعظم یو څو قدمه شاته شو، د هغه ماشومانو تماشې کولې و، جړل یې. حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تپوس کو امیر المؤمنین اوس خو ماشومان ماړه شو، تا د دوی حاجت روايي وکړه کنه، ولې جاړې ولې دومره غمجنې؟ فاروق اعظم امیر المؤمنین وای ما ځکه وجړل چې ما الله ته سوال کړی چې الله تر هغې پورې ملک الموت ما لېږه چې ما د دې ماشومانو په دې چهره باندې خندا نه راوستي. دغی نباد بد رحم فیصلے راسی، دستار کے ہر تار میں تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. لٹیروں نے جنگل میں شمع جلائی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل وہی ہے. اے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. مسلمانہ تابد ابو بکر صدیق دا صداقت ترجمانی کا ولا، مسلمانہ تابد حضرت عمر دا عدالت ترجمانی کولا، تابد حضرت عثمان دا سخاوت ترجمانی کولا، تابد حضرت علی دا شجاعت ترجمانی کولا، تابد بلال حبشی دا عشق ترجمانی کولا. اے خورے اے مورے تابد بی بی فاطمه دا حیا دا صادر ترجمانی کولا. د داسې خسته خسته بیاناتو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل روح الله سټوډیو ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله په دې به تاسو ته داسې بیانات میلاویږي.